سلامونه هونیک هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن د عربستان په هکله باندې خبرې کوم چې عربستان څنګه غواړي چې اوس مهال د ټولو آسیا واک خپل تر کنټرول لاندې ونیسي. پخوا دا فکر کېدل چې عربستان یوازې غواړي چې په منځني ختیځ کې خپل قدرت وساتي، مګر اوس نه، اوس عربستان د آسیا د کنټرول په لټه کې دی. همدا اوس عربستان د اوکراین او د روسیې ستونزې حلوي، همدا اوس د عربستان د تایوان او د چین ستونزې حلوي، همدا اوس عربستان په منځني ختیځ کې ستونزې حلوي، همدا اوس عربستان په نړۍ په هر سټیج باندې خپل قدرت لوبوي، همدا اوس عربستان د نړۍ ستر پروژې خپل په هیواد کې عملي کوي، همدا اوس عربستان کلنی عاید تریلیون څخه اوښتی دی، همدا اوس د عربانو د ژوند کلنی عاید 80,000 ډالرو ته رسیدلی دی. دا د لومړي ځل دپاره په عربستان کې یو لوی انقلاب راغلی دی. هغه عربان چې پخوا یې د ماښام ډوډۍ نه درلودل، هغه عربان چې یوه ګوله ډوډۍ او یو بوتل اوبو دپاره حیرانه وه، نن د آسیا په سطحه باندې رهبري غواړي وکړي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې محمد بن سلمان څه غواړي وکړي او څنګه په دې لټه کې دی چې د آسیا ټوله کنټرول خپل تر لاس لاندې ونیسي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې د عربستان رول همدا اوس په نړۍ کې زه تاسو ته بیان کوم چې عربستان څومره رول لري. عربستان همدا اوس په امریکا کې د مایکروسافت په کمپنۍ کې خپل سهم لري، په ګوګل کمپنۍ کې خپل سهم لري، په اوبر کمپنۍ کې خپل سهم لري، په اپل کمپنۍ کې خپل سهم لري، او همداسې د امریکا یو تر ټولو ستره کمپنۍ چې هلته مارکیټونه لري، والمارت په نامه باندې، په والمارت کې خپل سهم لري، په امازون کې خپل سهم لري. همدا ډول که چې راسي د امریکا هر هغه قوي کمپنۍ چې تاسو د نړۍ په سطحه باندې وینئ، په هغه کې عربستان لږ تر لږه 100% خپل سهم لري. دا د عربان د عربستان دپاره یو تر ټولو لوی قدرت د نړۍ په نړیوال سټیج باندې دی، ځکه چې همدا اوس د عربستان سرمایه په امریکا کې تر 15 تریلیونه ډالر پورې رسیږي. یعنې هغه پانګونه چې حدوداً په 1990 کال څخه ده په امریکا کې شروع کړې ده، بیا د 2010 کال څخه چې دوی دغه بل د پانګونې کوم ادارې چې دوی جوړه کړې ده، د هغه ورځ څخه تر اوسه پورې دوی به ډېر سر پانګونه کړې اوسي، 1 تریلیون پانګونه به کړې اوسي، مګر 4 تریلیونه ډالر یې چې ده هغه یوازې د دوی ګټه ده. همدا اوس هم دغه ورځ کې چې ټرامپ تللی و عربستان ته، په دغه ورځ کې هم دوی حدوداً څه ناڅه 1 تریلیون ډالر پانګونه د عربستان سره معامله یې وکړه. دا د عربستان یو نړیوال سټیج دی چې همدا اوس د نړۍ په سطحه باندې خپل مالی قدرت نړۍ ته ښیي چې حدوداً 1 تریلیون 2 تریلیونه ډالر ورسره دي او 15 تریلیونه ډالر په امریکا کې د ده پانګونه ده. همدا اوس په چین کې دی پانګونه لري، همدا اوس دی په عربستان کې پانګونه لري، د نړۍ په ډېرو هیوادو کې دی پانګونه لري. که سبا ورځ کې تیل ختمیږي هم عربستان د دغه هیوادو څخه خپل ګټې اخلي او خپل شپه ورځ تېروي. یعنې د دې دا په دې معنی چې عربان به د تل لپاره د عربستان عربان به د تل لپاره شاده او مراده واوسي. اوس راځم په دې باندې چې دا خو اقتصادي خبرې و، په اقتصادي سټیج باندې د عربستان رول و. په سیاست کې کوم رول لري؟ هغه عربستان چې پخوا شیخ ناست و چې هر یو راغلی ورڅخه مجلس یې کولی، او که ور راغلی نه وای دې بیخي ورسره ناسته ولاړه ناسته هم نه کوله، خپل بس وشان یې کبابوله، خوړل همدا خوراک و، همدغه ټراک و، بل هیڅ شی نه درلودل. مګر نن محمد بن سلمان په نړیوال سټیج باندې سیاست لوبوي. هغه عربستان چې پخوا یوازې د رهبرانو د مجلس لپاره چې یو وخت ورته برابرېدلو، مګر اوس د نړۍ په سطحه مذاکرات مخ ته وړي. د مثال په ډول باندې ښه مثال د روسیې او اوکراین ګډوډیانې وه چې هم د ټرامپ هم د پوتین سره خبرې اترې درلودل، هم د زلنسکي سره خبرې اترې درلودل. یعنې دا هغه عربستان و چې پخوا یې هېڅ نړیوال سټیج کې سیاسي سټیج کې هېڅ رول یې نه درلود، مګر نن په آسیا کې ستونزې حلوي. د بل خوا که موږ د تایوان او د چین موضوعیت کو، همدغه ګډوډیانو کې هم څه موده وړاندې عربستان خپل رول یې جوړ کړی لوبولی و، د دوی یوه ناسته یې جوړه کړې وه.
که څه موده مخکې خبره وکړو چې د جاپان او د چین یوه شخړه جوړه سوې وه، دوی د جاپان او د چین دپاره هم یو ناسته یې جوړه کړه، په هغه باندې مصرفونه وکړه او جاپان او چین راغله په عربستان کې خپل ستونزې حل کړې. دا وګوره دا د عربستان دپاره د سیاست سټیج کې تر ټولو لوړه خبره ده چې د تاریخ په اوږدو کې دا کار تر اوسه پورې عربستان کې سوی نه و، مګر دا کار یې اوس محمد بن سلمان کړی دی. اوس راځم په دې باندې چې محمد بن سلمان څه غواړي باید وکړي، د دوی پلان څه دی. که اقتصادي سټیج یې وګورو په ډېر په لوړه باندې روان دی، که سیاسي سټیج یې وګورو همدا اوس په لوړه روان دی، که همدا نیابتي جګړې کې د کنټرول خبره وکړو همدا اوس په لوړه روان دی. راځم په درېیم خبره کې نیابتي جګړې ګوره پخوا نیابتي جګړې کې هراق د ایران تر کنټرول لاندې و، یمن د ایران تر کنټرول لاندې و، سوریه د ایران تر کنټرول لاندې و، لبنان د ایران تر کنټرول لاندې و. یعنی په منځني ختیځ کې ټوله کنټرول چې و د ایران و. دلته ترکیه هم دومره رول نه درلود که ایران چې درلودلی. هلته یمن پر عربستان باندې پړسولی و، کله کله یې باندې موشکان هم وهله، میزایل وهله، همداسې هر شی چې زړه یې غوښتل هغه یې د عربستان او د عربانو سره کوله. پر اماراتو یې میزایل وتوغولو. همدا ډول که راسو د نورې توغندي او نور کارونه چې عربانو ایران پر عربانو کړي دي، دا کلونه کېږي چې ایران خپل رول او خپل روبې پر عربانو ایښی وي. مګر نن د محمد بن سلمان په راتګ سره هم لبنان د ایران څخه ولاړی، هم یمن د ایران څخه ولاړی، سوریه په مکمل ډول باندې د ایران څخه ولاړه، هراق همدا اوس د ایران د لومې څخه خطا کېږي. همدا اوس که راسو افغانستان باندې، افغانستان هم چې ایران پخوا خپل د ډالرو کڅوړې هستولې او هلته حالت تشیع و، هلته فاطمیون او زینبیون یې پړسولي وه او افغانستان کنټرول هم په یو ډول باندې غوښتل ایران خپل تر کنټرول لاندې راوړي، هغه هم د لاسه خطا شو. اوس ایران چې پخوا یې په منځني ختیځ باندې یو کنټرول درلود، په نړیواله سطحه باندې یو روب یې درلودل، اوس نه په منځني ختیځ کې روب لري، نه په خپل همسایګانو باندې روب لري، هغه زور چې پخوا اوس هغه په کلي ډول باندې ختم شوی دی. دا د منځني ختیځ خبرې وي. اوس راځم دې کې چې عربستان تاته د اقتصاد سټیج مې وویلو، د سیاست سټیج مې وویلو، د منځني ختیځ سټیج مې وویلو. په دې ټولو کې اوس بریالی ښکاري او دی په ټولو کې هم مخ په بره دی، یعنې تر ټولو عربانو تر ټولو هېوادو همدا اوس په قوي حالت کې روان دی. اوس راځم په دې باندې چې عربستان په کوم ډول باندې غواړي چې د آسیا رهبري خپله کړي. همدا اوس ګوره څه موده وړاندې چې د هند او پاکستان جګړه چې سوې وه، پاکستان د عربستان څخه غوښتنه وکړه چې په دغه کار کې مداخله وکړه. یعنې معنا دا ده چې پاکستان چې خپل د دومره غټ نفوس سره چې 200 میلیونه نفوس ورسره پروت دی، د 40 میلیونه عربستان څخه ولاړې او وزر زارې وکړه چې ته هند ته ووایه چې په ما باندې ډزې مه کوه. همدا اوس چې عرب په هندوستان باندې ستونزه راځي، ژر تر ژره چې هلته په دننه په هندوستان کې هلته د دوی خپله د مسلمانانو د هندوانو ستونزې پیدا کېږي، نریندرا مودي ژر تر ژره بیا ځان عربستان ته رسي چې دا ستونزه حل کړي. یعنې د دې څخه ښکاري چې محمد بن سلمان رهبري اوس دومره قوي سوې ده چې حتی د هند ستونزې د کور دننه هند ستونزې حلوي، د کور دننه د پاکستان ستونزې حلوي، په کور دننه د افغانستان ستونزې حلوي، په کور دننه د نورو ګاونډي هېوادونو ستونزې حلوي، او په کور دننه د اوکراین ستونزې حلوي، او د همدغه ډول د روسیې او د اوکراین ستونزې حلوي. دا په دې معنا چې همدا اوس سعودي عربستان د آسیا په سطحه باندې د خپل رهبري غواړي وغځوي. منځني ختیځ خو په کلي ډول باندې ایران څخه ختم کوي او د ایران هغه داسې مکمله په صفر ته ورسولی، اوس غواړي چې په آسیایي سطحه باندې دوی خپل کنټرول ولري. دا په پنځمه خبره کې دا دی چې رقیبان هر فعالیت د ځانه دوست او دشمن لري، هر فعالیت د ځانه رقابتونه لري. داسې هم نه دی چې عربستان چې څه وغوښتل هغه په کلي ډول باندې مخ ته ځي، او څه چې عربستان په زړه هغه به 100% پوره کېږي. مګر داسې هم نه ده، دغه رقم چې کوای خو ډېر ښه وي. په سیمه کې ایران د
کلونو داسې دپاره د عربستان سره د ستونزې پاللې وه چې عربان باید همیشه د ایران تر کنټرول لاندې پاتې شي. مګر اوس خبره دې ځای ته رسېدلې ده چې ایران ډېر په ضعیفه حالت کې دی او ورځ تر بلې ضعیفه کېږي. عربان دي چې ورځ تر بلې خو باندې فشارونه راوړي. عربان دي چې ورځ تر بلې په عربستان په ایران کې وګوره د فساد زمینې ډېره کړې ده. همدا اوس په ایران کې دومره فساد ده چې هر پولیس چې بل څوک نیسي مستقیم درته وایي چې دومره طلا ماته راکړه که د طلا راته رانه کړې به ځم د زندان ته دې هستوم او بیا دې یا وړمه دا هغه در باندې کوم. فشارونه ډېر دي. یعنې فساد په ایران کې دومره حد ته رسېدلی دی چې ټوله چوکیانې خرید و فروش چې دی همدا اوس په ایران کې په پیسو کېږي. دا کار چې دی د عربانو کړی دی. دا داسې نه دی چې امریکا راغلی دی. دا ټول عربانو کړی دي. یو څو نوپر دي پیسې هلته په ایران کې انتقال کړي. هغوی ته ویل ورځه لاړ شه ځان ته وظیفې واخله، بل ته ورکړه بل ته ورکړه. چې کله دا پیسې دغه سیستم په افغانستان کې هم و، دغه ډول کارونه چې په هر ملک کې جوړ شو دا فساد، هغه ملک تباه دی. مګر دا کار عربانو په ایران کې کړی دی. په بل قدم کې د ایران سره څه کړي دي؟ دا خو د فساد خبره وه. دویم خبره اخلاقي فساد په ایران کې. همدا اوس اخلاقي فساد دومره حوج ته رسېدلی دی چې د سړک پر غاړه باندې چې د ایران هر ښار ته ولاړ شي، د سړک پر غاړه باندې لکه څنګه چې زموږ کارګر پر چوکو باندې ولاړ دي، همدغه ډول چې پر چوکو باندې هلته د دوی نجونې او ښځې ولاړ دي، د غیر اخلاقي کارونو دپاره ولاړ دي. دا چا کړي دي؟ دا همدغه عربانو په دوی باندې وکړ. داسې نه دی چې دا کار په داسې په طبي ډول باندې داسې وسي. نه، دا ټول په پلان ډول باندې شوي دي. هغه څه کارونه چې دوی په عربانو ایران پر عربانو کړي دي، ته وایي عربانو به دا هېر کړي اوسي، په ژوند یې نه هېروي او 100 چنده نور به هم ورباندې وکړي او دا ورځ را روان دي. بله خبره په دریم قدم کې دا اوس کې اعلان په تېر ورځ کې اعلان وسو چې د طلاق سطحه 62% ته رسېدلی. یعنې په 100 واده شویو ښځو کې 62% خپل طلاق اخلي. دا د ایران دپاره فاجعه ده. دا د ایران دپاره تباه کوونکی حالت دی. دا کار هم پلاني شوی. دا خو داسې نه دی چې خپل په حالت باندې په طبي ډول باندې داسې وسي. دا هلته پیسې ورکول کېږي چې ورځه ولاړ شه دا پیسې واخله، ورځه بس خپل طلاق واخله، ته یو مستقله ښځه یې ته داسې یو ته داسې ته داسې دا کارونه کړي دي. اوس یې ایران دې ځای ته رسولی. نو عربانو یو نه چې خپل کنټرول یې مخ ته وړی دی، اوس خپل د رقیبانو سرونه هم داسې ویه چې نور د تل لپاره دی بیا په آسیا کې رقیب جوړ نه سي. نور د تل لپاره د عربو پر سر باندې دی مزایل ونه وایي. دی د تل لپاره پر د عربو دپاره بد ونه ګوري. ټوله رهبري ده. دی محمد بن سلمان وکړه، دی د شیخ زاید دی وکړه، دی د قطر امیر کړی دی. دغه 3 هیوادونه دي چې د عربو سرنوشت د بدلوي او د ټولو عربو دپاره یو نوی سرنوشت جوړ کړلو. ایله یم چې یو ورځ کې موږ هم یو دغه ځای ته ورسو چې پخواني ستیج ته راوګرځو، خپل عزت ورسو، خپل آبرو ورته ترلاسه کړو. دغه چې اوس حالت کې داسې تباه یو، د دغه حالت تباه کوونکي حالت څخه موږ باید ووځو. دا د نن ورځې ویډیو ایله یم چې یو څه ترلاسه کړو چې تر بیا هم په الله سپارم. ښه چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.